السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. یو ځل بیا ښه راغلاست زما د یوټیوب چینل پښتو ټیکنیکل ټیچ ته، او زه رحمان احمدزی ستاسو دپاره په دغه ویډیو کې تاسو ته ښایم چې خپل فیسبوک ته چې کوم دی تاسو چې کوم بلو بیج وي هغه څنګه تاسو لګولی شئ. تاسو پوهیږئ چې دا بلو بیج یعنې څه شی وي، دا دغې ته وایي. زه تاسو ته ښایم فیسبوک کې چې اول دغه شي باندې تاسو پوهېږم دا څه شي ته وایي. نو تاسو به دلته زه ګورم بلو بیج، تاسو زه پوهېږم چې دا څه شي ته وایي. یو چې کوم مشهور څوک دی هغه زه لکه زه سرچ کوم شاهرخ خان به زه وګورم. یعنې چې کوم سلیبریټیز دي چې کوم زیات مشهور دي په هغې کې هغه کسان چې ډېر مشهور دي هغه درته ښایم که نه، هغې ته چې کوم بلو بیج لګېدلی وي. یعنې کتلی شئ تاسو ما شاهرخ خان سرچ کړ او تاسې ګورئ د دې چې کوم آی ډي دی د دې په ایم کې دغه بلو ټیک مارک یعنې دا شین رنګ کې ټیک مارک تاسو ګورئ چې کوم دې ته بلو بیج وایي. سمه ده. نو تاسو څنګه کولی شئ دا بلو بیج خپلې آی ډي ته ولګوئ یا خپل پیج ته ولګوئ. نو دغه باره کې زه نو خبرې کوم او دې باندې تاسو پوهېږم چې څنګه کولی شو دغه بلو بیج موږ تاسو خپل پروفایل یا خپل پیج دپاره ولګوو. سمه ده. نو زیاتره خلکو ته دا بلو بیج وي چې کوم سلیبریټیز وي او نورو ته نشته. یعنې نور څوک چې وګورئ تاسو به نه وي چې کوم سلیبریټیز وي زیات مشهور وي ډېر مخکې وي فلمونو اکټران وي اکټرز وي هغې ته دا بلو بیج لګېدلی وي. موږ تاسې هم کولی شو خپل پروفایل یا خپل پیج دپاره دا بلو بیج ولګوو. نو څنګه کولی شئ چې ویې لګوو؟ نو هغه زه تاسو ته ښایم. داسې کار وکړو چې تاسو به لاړ شئ خپل چې کوم براوسر دی کروم براوسر، یعنې د هغه کروم براوسر ته به تاسو ټول نه اول لاړ شئ. که چېرې تاسو سره دا کروم براوسر نه وي نو تاسو کولی شئ دغه ویډیو په نوم باندې کلیک کړئ، د ډسکرپشن راځي ډسکرپشن نه هم کولی شئ دا کروم براوسر ډاونلوډ کړئ. دلته ما لینک تاسو ته اچولی ده. او چې کله تاسو دلته راغئ دلته به تاسو فیسبوک ته لاړ شئ. کروم براوسر نه به تاسو خپل فیسبوک ته لوګین شئ. نو فیسبوک ته زه ځم د دې کروم براوسر نه فیسبوک تاسو به هغه فیسبوک چې کوم اپلیکیشن د هغې کې نه تاسو به د کروم براوسر نه خپل فیسبوک ته لوګین شئ. یعنې خپل فیسبوک آی ډي هم په دې کروم براوسر کې خلاص کړئ. چې کوم دغه براوسر دی دا کروم دا تاسو سره که چېرې نه وي ډاونلوډ به کړئ، که چېرې درسره وي نو خپله آی ډي به مو نو په همدې اپلیکیشن کې بیا تاسو خلاصه کوئ د کروم اپلیکیشن کې. چې کله دا تاسو خپل آی ډي په دې کروم اپلیکیشن کې اوپن کړله نو دلته به تاسو څنګه چلو کوئ، دلته به تاسو داسې کار وکړئ چې په دې پاس د کونج کې تاسو کتلی شئ دې باندې به کلیک کړئ دغه 3 لاینز چې کوم دي دې باندې چې کله کلیک کړئ نو دلته به تاسو لاندې لاړ شئ. تاسو دلته هیلپ سینټر وګورئ، دغه هیلپ سینټر باندې به اوکې کړئ. هیلپ سینټر مو چې کله اوکې کړه او دلته سرچ کې به تاسو څه شی ولیکئ، دلته به تاسو ولیکئ اکاونټ ویریفیکیشن. اکاونټ ویریفیکیشن به تاسو ولیکئ او دغه سرچ کړئ. دا چې کله تاسو سرچ کړئ دلته راځي how do I request a verified page on Facebook. نو دغه اولنۍ به تاسو وکړئ. ګورئ how do I request a verified page on Facebook. نو دا به تاسو کلیک کړئ. دا چې کله تاسو کلیک کړئ نو دلته تاسو ته ښایي چې څنګه کولی شئ یا څنګه وکړو دا ټولې معلومات تاسو ته درکوي. There page next to a Facebook page. نو دغه شی تاسو ته راځي نو تاسو په دې کې څه شی وکړئ what are the requirement یعنې څه ضرورت لري دا تاسو به ټول وګورئ. که ته مې دا ما مخکې نه ریډ کړی درس مې کتلی دي. نو what are the requirement to apply for a verified page څه شی ضرورت لري د دې لپاره تاسو به دا ټول وګورئ. لکه اوس دا ګورئ ما ټول کتلی دي یو اکاونټ must represent a real person registered on business or entry. او مثال در فیک اکاونټ به مې نه وي، صحیح اکاونټ به مې او داسې نور څه خبرې لیکلي وي. بیا دلته لیکلي چې how do I request a verified page. نو څنګه کولی شم چې request and you can submit a request by filling out a contact form. نو دغه شی نه راځي دلته ګورئ بیا can I buy verification badge او دا راځي verified requirement راځي دغه ټول تاسو ګورئ دلته راځي. نو دې کې به موږ څه شی وکړو
دغه موږ دلته راشو how do I request a verified badge صحیح ده نه دا به وکړئ دلته به کانټیکټ فارم ووایي دې کې دا لاندې تاسو وکتل او نو ما هغې باندې کلیک کړ چې کله دا تاسو کلیک کړئ ویریفیکیشن ټایپ تاسو ته راغی ریکویسټ ا بلو ویریفیکیشن بیج چې کوم ده هغې کې ویریفیکیشن ټایپ راځي تاسو کولی شئ پیج ته کوم د ویریفیکیشن چې کوم دا بلو بیج لګوئ تاسو ته ټول پیجونه راغلي او که نه غواړئ پروفایل ته ولګوئ دلته ما پروفایل وکېږم چې کله پروفایل وکېږم تاسو څه شی وکړئ دې لپاره مهم دلته تاسو نه پروفایل link to provide your Facebook profile link هغې نه تاسو دلته فیسبوک پروفایل لینک غواړي نو تاسو به همدې نه خپل فیسبوک ته لاړ شئ خپل فیسبوک ته چې لاړئ دا خو تاسو په دې کروم کې خلاص کړی هلته به تاسو خپل پروفایل ته راشئ چې پروفایل ته لاړئ دلته به تاسو خپل د پروفایل چې کوم لینک دا به کاپي کړئ لینک څنګه کوم ځای کاپي کولی شو پروفایل کې دا 3 ډاټ ګورئ 3 ډاټ دا 3 ډاټ باندې کلیک کړئ او لاندې ګورئ یور پروفایل لینک دا به تاسو کاپي کړئ دا مې چې کاپي کړو بېرته به راشئ مالته او په دې ځای کې به تاسو چې کوم دغه لینک و د پروفایل دا به دلته تاسو پیسټ کړئ دا چې کله تاسو پیسټ کړئ د خپل تاسو د پروفایل چې کوم لینک ته هماغه ده دا به تاسو همدلته پرېږدئ سلیکټ کټګري دا خو د پیج دپاره ده دا به تاسو په هر څه کې کوئ خو ما نیوز میډیا چې کوم ده هغې کې مې کړی انټرټینمنټ مې کو دلته لیکلي which country is this in form زه ورته لیکم افغانستان دلته به د خپل نوم چې کوم خپل ملک دی هغې نوم به تاسو ولیکئ نو پلیز اټیچ ا فوټو اف یور آی ډي دلته تاسو نه غواړي خپل د چې کوم آی ډي ده خپل نیشنل آی ډي غواړي د شو یور نیم اینډ ډیټ اف برث یا ډرایور لایسنس هم وي چې کوم ډرایور لایسنس وي ستاسو یا پاسپورټ وي نو تاسو کولی شئ هغه دلته ورته ورکئ هغې عکس ته واخلئ ورته او بیا دا دلته په چوز باندې کلیک کړئ چوز د فایل نو دلته زه ورته ما خو دلته یو فیک تذکیره به دلته افغانستان کې کار ونه کړي ځکه چې دا انټرنیشنل سطح باندې چې کوم دا کار نه کوي خو یو فیک اکاونټ یو فیک آی ډي ما جوړه کړې ده او دې ته خو زه همغه راخلم تاسو کولی شئ چې کله کوم څوک پاسپورټ لري یا ډرایور لایسنس هم افغانستان پاسپورټ مو کوي پاسپورټ ورته واخلئ که نه وي خو دغسې فیک کارډ ما ورته راواخېسته تذکیره هم شاید کار وکړي ما نه ده کتلې خو تاسو ټرای وکړئ ما خو د فیک کارډ ورته راواخېسته نو دلته به تاسو ګوره پلیز شیر د سپیسیفیک پیج اور پروفایل شول بي ویریفاید وایي تاسو لکه شیر کوي چې تاسو دلته هغه پروف اف پبلک انټرنس انکلوز اکاونټ غواړي دلته تاسو به د اول کې چې کوم ده شی ورته ولیکئ نو دغه لیکل ما ځان سره په نوټ کې ساتلي دي ځکه چې لیکلونه خلاص شي ما دې ځینې زه ډایرکټ دا کاپي کومه دا لیکل تاسو هم که غواړئ همدا شی نو دا به تاسو کوم ځای کې پیدا کوئ همدغه دلته به تاسو شی ورته ولیکئ دا به زه دلته پیسټ کوم ورته نو دې کې څه شی دي I am a content creator so it is important to verify my Facebook profile please sir verify my Facebook profile thank you همدغه لیکل تاسو کولی شئ د دې ویډیو په ډسکرپشن کې ما تاسو ته اچولی دي تاسو هغه ځینې کاپي کړئ او بیا ولیکئ نو صرف همدا به ولیکئ او چې دا هم کله ولیکه نو تاسو به د سینډ باندې کلیک کړئ د اخره کې تاسو ګورئ دلته به لږ صبر وکړئ لږ ویټ انتظار وکړئ دا لږ وخت نیسي لاندې دوه به تاسو همداسې امټي یعنې خالي پرېږدئ ضرورت نشته او دغه اول کې به تاسو دا لیکل ورته وکړئ همدغه لیکل به تاسو دلته پیسټ کړئ او بیا به سینډ باندې کلیک کړئ نو دلته لږ وخت نیسي چې کله دا پوره شي به تاسو ته فیسبوک میسیج درکوي او تاسو ته وایي نو دا تاسو ګورئ دوستانو دلته ماته میسیج راکړه تھینکس فار کانټیکټینګ فیسبوک وی مې ریچ آوټ اف یو وی نیډ مور انفو او بس تاسو په داسې لنډ وخت کې یو څو ساعته بعد میسیج درکوي او ستاسو پروفایل ته به دغه بلو بیج ولګېږي نو دغه طریقې سره تاسو هم کولی شئ چې بلو بیج خپل پروفایل ته ولګوئ مننه که ویډیو مو خوښ وي لایک یې کړئ خپل ملګرو سره یې شیر کړئ تر بلې ویډیو پورې خدای په امان ښه وخت